د یوې ټولنې بریا په دې کې ده چې میرمنې یې پکې فعال او کارنده برخه واخلي. میرمنې د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی له ونډې پرته نیمایي پرمختګ شنډېږي. تر هغه راوروسته چې د ولسواکۍ ډبره کېښودل شوه او نوي افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته حکومتوالي پیل کړه، تر بل هر وخته پکې میرمنو ته ډېره ونډه ورکړل شوه. په همدې لړ کې لغمان هم د میرمنو د ډېرو پرمختګونو او ډېرو فعالیتونو شاهد دی. له دفتره تر ښوونځي او له ولایتي شورا تر ملي شورا ټولو کې ورته ونډه ورکړل شوه او ټولنه یې د خدمتونو منونکې ده. په ټولنه کې د ښځو د ونډې د دوی د کار ارزښت او د دوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د مخنیوي په موخه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. دا ورځ د تیر پر خلاف په لغمان کې ښه ونمانځل شوه. د نورو کلونو پر خلاف یې یو جوت توپیر دا و چې د لغمان د ځایي ولسونو او چارواکو سربیره د نورو ولایتونو او ان د ملګرو ملتونو استازو او نړیوالو رسنیو هم پکې ګډون کړی و. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ښه تدبیر او ښه مدیریت له مخې د ښځو نړیواله ورځ په لوړو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. د غونډې اصلي موخه دا وه چې په لغمان کې د میرمنو له پرمختګونو او د دوی پر وړاندې له پرتو ننګونو څخه ټول خبر شي. دا غونډه په نړیواله کچه جوړه شوې وه. د غونډې په پیل کې د نظر محمد افغان له لوري جوړه شوې هغه ویډیو وښول شوه چې پکې د میرمنو او ټولو افغانانو بېوسي او مظلومیت انځور شوی و. په همدې انځوریز کلیپ کې پر نړیوالو مشرانو د افغانانو د خلاصون او د دوی د ژغورنې په پار غږ شوی و. په ختیځه سیمه کې د ملګرو ملتونو مسؤلې اغلې هیرنګ سانګ د لغمان ولایتي ادارې له هڅو او خدمتونو مننه وکړه چې میرمنو ته یې په خپلو چارو کې لومړیتوب ورکړی دی. For last several months, especially when the Governor Naimi took the office last year, May, I believe, and also after with the new DOA director came here, we have seen genuine effort, commitment to work for women's empowerment together, not only DOA, but with the support of government and his team. زمونږ ارزونې دا ښیي کله نه چې والي صاحب محترم عبدالجبار نعیمي لغمان ته راغلی دی، د ښځو چارو سرپرسته دلته خپل فعالیت شروع کړی دی. د دغه مودې راهیسې چې تقریبا څو میاشتې کېږي د ښځو د ژوند د تغییر لپاره او د ښځو د پیاوړتیا دپاره ډېر زیات هلې ځلې شوي دي او ډېر مثمرې نتایج هم ترلاسه شوي دي. So I came here in behalf of SRSG, the Special Representative of Secretary General Ban Nicholas Haysom, to recognize, to give you recognition and appreciation from UN and international community to your great collective work to promote empowerment of women under the good leadership of the governor and with the more active, committed work by DOA. زه خاصتا دلته راغلم تر څو پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ځانګړی استازی افغانستان دپاره چې نیکولس هایسم نومیږي د هغه ځانګړې مننه او د هغه پیغام راولم تر څو پورې والي صاحب نه دلته د دې د کارونو قدرداني وکړم چې لغمان کې د ښځو د پیاوړتیا دپاره او د ښځو د رشد دپاره کوم هلې ځلې چې دوی کړي دي او د دې رهبري تر لاندې د ښځو چارو ریاست او د لغمان نور ادارو ترسره کړي دي ځانګړې مننه وکړم. د نوموړي په ټکو د لغمان ولایتي ادارې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو په برخه کې ډېر خدمتونه کړي دي او دوی په دې برخه کې کارونه ستایي. د لغمان ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرستي د هیواد د لومړۍ میرمنې بیبي ګل پیغام ولوست. په پیغام کې بیا هم د لغمان له ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه د ښاغلي نعیمي له کارونو ستاینه شوې وه او هیله یې ښوولې وه چې د میرمنو په مخ کې پرتې ستونزې تر دې هم راکمې شي. په لغمان کې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځنې غونډې ته د هېواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غني پیغام.
خوشحاله یم چې د ښځو نړیواله ورځ د هېواد د ختیځ ولایت لغمان کې په تودو ولولو او جشن سره نمانځل کیږي. لغمان ما د یو فرهنګي ښار په توګه پیژندلی ده. لغمان زموږ د هېواد هغه تاریخي د سیل او سیاحت ډکه سیمه ده چې د سیلانیانو سترګې وراړوي. زه ویاړم چې د لغمان اداره په خپلو چارو کې بریالۍ ده. هره ورځ له دغه ولایته د بیارغونې او نورو خوځښتونو خبرونه اورم. د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د ژوند ساحه پکې چلیږي او کار پکې کیږي یو هم لغمان دی. د دې لامل دا دی چې د لغمان خلک ژوندي، فرهنګیالي او په انسانیت مین خلک دي. درانه او باوقاره خلک دي. د دوی د وقار شملې دې هست کې وي. ولسمشر محمد اشرف غني هر مهال راته لغمان یادوي او د لغمان خاطرې راته وایي. هیله مې ده چې دغه ولایت یو ځل نږدې وګورم. خدای دې د لغمان ادارې ته خیر ورکړي چې د ښځو ورځې ونمانځله او هم په دغه ولایت کې د بیارغونې کارونو ته مخه کړې ده. د لغمان له درانه ولسه هم مننه کوم چې داسې ورځې په شاندارو مراسمو سره نمانځي او له خپلې سیمې او هېواده په ټینګه ننګ او ملاتړ کوي. په تلو کې په ځانګړي ډول د لغمان له فرهنګپال والي عبدالجبار نعیمي نه ډېره مننه کوم چې د دې ولایت د بیارغونې د چارو ترڅنګ د ښځو د ژوند سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې برخې بهبود ته ځانګړی پام دی. تاسې ته خوشحاله او نیکمرغه شیبې غواړم. ژوندی دې وي د لغمان درانه ولسونه. غونډې ته راغلي یوې بلې ګډونوالې د کابل پوهنتون استادې اغلې همیرا اقمل د تیر په پرتله د لغمان د میرمنو اوسنی وضعیت ښه وباله. اغلې اقمل نورو میرمنو ته توصیه وکړه چې د خپلو نارینهو ترڅنګ ودرېږي او د سولې په راوستو کې بارز رول ولوبوي. هغه وایي د لغمان والي عبدالجبار نعیمي چې په خپل نوښت او ابتکار یې د ښځو نړیواله ورځ په نوي انداز ونمانځله، ښځو ته توصیه وکړه چې د یوې مور او خور په توګه د له خپل موقف څخه استفاده وکړي او د خپلې کورنۍ غړي پرېنږدي چې جنګ، جګړې، نشهیي توکیو او رانکارو فعالیتونو ته لاس واچوي. موږ هره یوه که ښځه یو او که وروڼه دي په دې وتوانېږو او وکولی شو چې په خپل ژوند کې په فردي شکل او په ټولنیز شکل د حکومت په سطحه باندې د ولایت په سطحه باندې مثبت بدلون او تغییر راولو او یوه ښه بیلګه شو نورو ته چې هغه هم د موږ په قدمونو د پلو ایښودلو په اساس باندې وکولی شي حداقل هغه خپل جهت او لاره پیدا کړي. اکثرا ویل کېږي چې د یوه موفق او بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس دی، اما تجربې دا ثابته کړې ده چې د هرې بریالۍ او موفقې مور، میرمن، خور تر شا هم د یوه نارینه او نارینهګانو لاس دی. اول زه په خپله باندې په دې باندې اعتراف کوم چې زه چې نن دلته ولاړه یم او یا دلته حضور لرم یا په هغو مقام اوچت مقام کې چې هغه د استادۍ دنده ده په هغو کې یم او یا هم هلې ځلې کړم چې د بشري حقونو، د انساني حقونو او په ځانګړې توګه د ښځې د حقونو نه دفاع وکړم. د ما زه تنها نه یم، د ما سره د ما د ټول فامیل او کورنۍ ملاتړ دی، د ما سره د ټولو وروڼو ملاتړ دی، د ما سره د ما د ټولو آمرینو ملاتړ دی او د ما د همکارانو ملاتړ دی، د تاسو خویندو او وروڼو ملاتړ دی. په غیر د هغو کې د افغانستان په دې شرایطو کې واقعا یوه خور، یوه میرمن نشي کولی چې په دې سنتي ټولنه کې چې په کمال د تعصب هم شریعت په پښو لاندې شوی دی او هم قانون هغه د وځلیږي او یا د هم خپله لار پیدا کړي. دلته موږ تاسو خپل مسؤلیت هم لرو چې باید ادا یې کړو د خپل ولس په وړاندې او د خپل وطن په وړاندې، د خپلو خلکو په وړاندې او بې تفاوته باید پاتې نه شو. په ځان باید باور او حساب وکړو چې موږ هم کولی شو بدلون راولو. بالاخره موږ هم کولی شو هغه خوب چې د سولې دی او لسیزې کېږي چې په افغانستان کې حتی قرنونه او پیړۍ کېږي چې دا خوب موږ ته لیدل کېږي، اما هېڅکله نه دی چې دا خوب د موږ په واقعیت تبدیل شي. که چېرته موږ تاسې وغواړو کولی شو دغه خوب په واقعیت باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې دغه نننۍ غونډه لکه چې والي صاحب ورته اشاره وکړله چې دا کومه پروژهیي غونډه نه ده، دا هغه غونډه ده چې د لغمان ولایت
محلي ادارې چارواکو په خپل ابتکار سره د جوړه کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د میرمنو د حقوقو د دفاع په لاره کې یوه مخکښه اداره ده او ډیر کله یې د میرمنو حقوقو لپاره غږ پورته کړی دی. په ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلې اغلې صابرینا حمیدي هم په همدې غونډه کې خبرې وکړې او ویې ویل تر هغې چې په خپله میرمنې ونه غواړي ژوند به یې ښه نه شي. پرله پسې زیار، خواري او له خپلو حقونو څخه دفاع دوی خپل منزل ته رسولی شي او دوی په دې برخه کې هر راز مرستې لپاره هر وخت چمتو دي. دا ورځ باید یو پروسه موږ د یو کال نه تر بل کاله پورې ښې لاسته راوړنې ولرو. خپل هغه د کړنو نتایج باید موږ څرګند کړو چې موږ څومره کمې کړنې چې موږ ترسره کړي دي د دې نه څنګه مثبتې لاسته راوړنې موږ لرو، څومره د میرمنو په وضعیت کې تغییر راغلی دی، د میرمنو خپل هغه وړتیا څومره په ټولنه کې څرګنده شوې ده، څومره پکې مؤثره واقع شوې ده. په دغه موضوعاتو باندې بحث وشي. واقعا دغه ورځ موږ په داسې وخت کې لمانځو سره د دې چې په دې باندې موږ سترګې نشو پټولی دی چې کومې کړنې چې ترسره شوي دي هغه که د نړیوالو د ادارو لخوا وي که هغه خپله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره د انکشافي فعالیتونه ترسره کوي، نظارتي فعالیتونه ترسره کوي. د دې ترڅنګ د میرمنو هغه میرمنې چې متضررې دي د دوی د ملاتړ دپاره لازم میکانیزمونه لري او لازمې کړنې د نورو اداراتو په همغږۍ سره چې هغه هم دولتي ادارات دي، زموږ امنیتي ځواکونه دي، زموږ عدلي او قضایي ارګانونه دي، زموږ نړیوالې ادارې دي چې د نړیوالو ادارو په راس کې خپله د یوناما اداره ده، د UNDP اداره، دا ټول په یو ښې همغږۍ سره او په یو وحدانیت سره د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره دوی کړنې ترسره کوي او د دوی کړنې به هم د یو فقط د میرمنو هغه د انساني حقونو د تحقق لپاره وي. د لغمان د ولایتي شورا استازي اغلې راضیه نیازۍ د نرواکې ټولنې پر زیانونو وغږېده. د هغې په خبره هغه ټولنه چې د میرمنو له کاره محرومه ده په حقیقت کې له پرمختګ او ترقۍ بې برخې ده. اغلې نیازۍ له ناستو ګډونوالو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د شتت او تریخوالي او محرومیت د له منځه وړو په پار دي له خپلو کورنیو څخه پیل وکړي. د نننۍ غونډې ټولو ګډون کوونکو قدرمن والي صاحب، له ننګرهار او کابل څخه راغلو میلمنو، له هر څه وړاندې خپلو ټولو افغانو خویندو ته په ځانګړي ډول چې دلته شتون لري په دې تالار کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ خپل او د ولایتي شورا په استازیتوب مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نن ورځ ټولو افغانو ښځو ته د یو نوي او غوره بدلون پیل او د ناخوالو پای وسي. د غونډې په یوه برخه کې د سولې د راتلو او په هیواد کې د ټیکاو او امن په هیله کوترې او پوکڼۍ هوا ته خوشې کړای شوې. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړه شوې پرتمینه ناسته کې پریکړه وشوه چې تر هر څه وړاندې به سولې او امنیت ته لومړیتوب ورکول کیږي. د لغمان والي ژمنه وکړه چې میرمنو ته به کاري فرصتونه برابروي او د دوی د ټولنیز ژوندانه پر وړاندې ټول غیر قانوني خنډونه به له منځه وړي. د خویندو نننی حالت تر پخوا نه په یو برخه کې ډېر شوی، به حد ډېر شوی. تاسو ګورئ چې د سولې په شورا کې تاسو پخوانۍ والي صاحبه حبیبه سرابي د معاونیت مقام ته هلته اوس نامزده شوې کار، یعنې هلته نمایندګي شته. په ولایتي شورا کې خوشبختانه ستاسو نمایندګي شته، په ولسي جرګه کې مشرانو جرګه کې ستاسو نمایندګي شته. د افغانستان په مختلفو ادارو کې نمایندګي شته. یوازې په لغمان کې کوم ارقام چې زما سره دي 1500 خویندې زموږ په ادارو کې کار کوي. دا خوشبختي ځای دا یوازې په صحت او په پوهنې په ریاست کې نه بلکې په ډېرو مختلفو ادارو کې کار کوي. ښاري پراختیا کې هم یو خور هلته تشریف لري کار کوي. د پخوانه حالت ډېر بهتر دی. زما توقع دا ده چې تاسو چې کومې څرګندونې کوئ که په رسنیو کې کوئ او که په عام هغه غونډو کې جلسو کې کوئ باید څرګندونې مو د مایوسۍ څرګندونې نه وي، پیغام ورکوئ چې نور دې هم د
خوند د استعداد د روزلو دپاره تاسو خپل هغه تلاش وکوئ. بل پیغام ورکوئ چې د خوندو د لا بهتر عزت او مقام چې خدای ورکړی دی، جامع ورکړی دی او کورنۍ ورکړی دی، د دې د عزت ساتلو لپاره باید کار وشي. په دې معنا باید هر څه چې تاسو ګورئ، غلط تبلیغ، ناروا تبلیغ، ناوړی تبلیغ او هغه چې شک شبهه پیدا کوي، د هغه مخنیوی باید تاسو خپله او په دې برخه کې موږ تاسو هر نوع تلاش کوو باید هغه مثمر هغه ستونزې چې نن وي په میاشت کې باید ختم شي، هغه ستونزې چې نن وي په شپږو میاشتو کې ختم شي، هغه ستونزې چې نن وي په کال کې باید ختم شي. هر کال چې موږ دغسې ورځ لمانځو باید یو دستاورد ولرو او د دستاورد سره پیغام ولرو او د پیغام سره پرمختګ ولرو او د نننۍ ناخوالې باید په کال کې تکرار نشي. ښاغلي نعیمي له مېرمنو مو غوښتل چې سولې لپاره دې خپله هره ممکنه هڅه پلې کړي او خپل ورونه او د کورنۍ نور غړي دې د مشروع نظام له مخالفته لاس په سر کړي. بې عدالتي په هیڅ صورت قابل د برداشت نه ده، په هیڅ صورت بې عدالتي به نه کېږي. منتها څوک چې په غلاو کې لاس لري، څوک چې قتلونه کوي، څوک چې ورانکاري کوي، څوک چې جنایت کوي، باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. اما مخکې د دې جنایت وکوي باید اصلاح شي. زموږ د مسلح قواو چې ستاسو بچان ستاسو ورونه دي، د هغوی هدف وژل نه دي، د هغوی هدف ټول همدا دی چې باید امن راسي، ثبات راسي، زموږ تعلیمي مرکزونه، زموږ اقتصادي پیاوړتیا او زموږ دلته د امن په فضا کې تعلیمي ډګرونه باید ټوله په امن کې دلته وي. دا د هغوی دنده، د هغوی مسؤلیت او د هغوی تلاش دی. هر هغه څوک چې په مخالف سمت کې سلا اخیستي، سلا یږدي، د خپل دولت سره یو ځای کېږي، ضرور نه دی چې په مطبوعاتو کې اعلان وکوي. نه، هر څوک کېدای شي چې هغوی د امن پیغام واخلي، خاموش د خپل هغه د امن پروسې سره یو ځای شي. صرف مور او پلار یو کورنۍ غړی راته احوال راکړي چې دغه ورور نور دغه تعهد کوي چې خپل وطن نه ورانوي، خپل کور نه خرابوي، خپل ورور نه وژني، آرام ژوند کوي، هغه به دغومره عزت لري لکه زه چې لرم، دغومره عزت به لري لکه زموږ یو جنرال چې به لري، دغومره عزت به لري لکه زموږ عام وګړي چې لري. هغه په هیڅ صورت بې عدالتي نه ورسره کېږي. ځینې ځایونو کې اوس هم 11 کلن ماشوم د بل ټوپک په لاس خپل ورور وژني. هغه مور لري، هغه پلار لري، هغه کور لري، د هغه نه توقع دا ده چې د خپل د زوی نه ټوپک واخلي، قلم په لاس کې ورکړي، پر سر یې مچ کړي، د ډاکټرۍ او د انجینرۍ پیغام ورکړي چې ته انجینر کېدلی سې، ته ډاکټر کېدلی سې، ته په یوازې د دې چې ته څوک مړه کړې د بل په ټوپک باندې ته کېدلی سې چې د قلم په زور باندې امن راولې، د قلم په زور باندې د یو چا د صحت د جوړولو استعداد در پیدا سي او ته کولی سې چې د یو لوی تعمیر د جوړولو توان در کې وي. خرابول، بربادول، وژل، دا باید موږ خپله په هغه ورځنۍ فعالیتونو کې د دې په مخنیوي کې خپل رول ادا کړو. مندې، خوندې، کورنۍ په دې کې ډېر عظیم رول لوبولی شي. سوله وي او که امنیت، بیا رغونه وي او که پراختیا، د مېرمنو له ونډه اخیستو پرته ناشونې دي. له کاري بهیرونو د ښځو ګوښه کول او پر وړاندې راز محدودیتونه ودرول ټولنه شاتګ ته اړ باسي. د پخوا په پرتله د لغمان د مېرمنو د ژوند په هر ډګر کې پام وړ بدلون راغلی دی. روغتیایي ستونزې راکمې شوې دي او په ښوونیزو بهیرونو کې ونډه تر بل هر وخت ډیره شوې ده. له اقتصاده تر سیاست او له فرهنګه تر نظامي خدمتونو په ټولو کې ونډه ورکړل شوې ده. د لغمان اداري مشرتابه د مېرمنو د ودې او پرمختګ په لاره کې لا ډېرو کارونو ته ژمنه ده او په دې ترڅ کې خپله هره ژمنه به په عمل کې پلي کوي.